په منځ کې سستی کوي هغه ته په 15 طریقو باندې عذاب ملاويږي منځ پرې خودل نه په منځ کې صرف سستی کول سستی دار چې یو سره پروت ته بس پیرو غلا ټیم شته او غلا ټیم شته رستو کیږي حدیث کې راځي چې کله قضا کېو ته لږ غوند ټیم پاتې شي لکه د منافق را پاس یو څو ټونګیو لګي مونږ ادا کی بس مز اوکی دانه چې قضا کې چې قضا کیا خدان له غټ جرم دی مز کوي خو مز کولو کې سستی کوي نو څوک چې په مز کولو کې سستی کوي د تب الله تعالی په 15 طریقو سره عذاب ورکوي ا 15 طریقو تقسیم دارې چې 15 قسم عذاب بہت په دنیا کې ملاويږي 15 قسمه 3 قسمه بہت په قبر کې ملاويږي او 3 قسمه وتا د قبر د وتر نه پس ملاويږي او 3 قسمه وتا د مرګ په وخت کې ملاويږي د دنیا چې کوم 15 عذابونه دي اې کې اول دا دی چې د دوا وجن کې برکت نه وي جن به برکت ای ګرځي را ګرځي واغونه بوله خراس کا خوان ور کوي ربول مونږ او 10 خوان ور کوي بس پیرس وي تاسو ګدا بلما سړی واسي منحوس اوس پیرس وي په مخ کې خون نیوي دویم دا چې د صالحانو او د نیکانو خلقو په مخونو کې چې کوم رڼاوي ابر د په مخ کې نیوي یره چې ډیر زیاتم خشتای کنه د شکل نه خو چې موز نه کوي بس پیری دا بس کتلې شوی خبره ده دریم دا چې هغه کم نیکای کوي د نیکو ثواب بداغه نه لري کلی شي بس یو منز او شي زړې منز او کینو د منز ثواب ملو شي او منظم قبول شي او یو دا چې صرف منز قبول شي زیاتی ثواب ما ورته نه ملوي نو د نیکو ثواب به ختم کړي شي او څلورم دا چې د دعاګانې به نه قبليږي الله تبا وزن کوي دعاګانې بغواړي دعاګانې به نه قبليږي او پنځم دا چې د نیکانو خلقو په دعاګانو کې د حصہ پاتې نشي مونږ په موږ کې وایو کنه التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یا الله مونږ باندې سلامتی او حالت راولېږي او ستا چې کوم نیکان بندگان دي باغیم سلام راولېږي او حالت ولا ورګي نو چې وسړې مونږ غیا خو نیکانو کې راندلو د نیکانو دعا نه دی وته د نیکانو خلکو په دعا کې راځي ایسه پاتې نشي دا 15 عذابونه په دنیا کې دي د مرګ په وخت کې چې کوم د 3 عذابونه ملاويږي اې کې اول یو دا دی چې دی با ذلیل ملکیږي مرګ به په ذلت کې بی عزتۍ کې بمري الله دې معافيو کې داوم په خپل سترګو تاسو صحیح کړ مړم شي خلکو په کنزل او بدر دم وای او شکر دې چې دې خدای مړ کو او به سو خبر ني وي یو دا چې ذلیل بمري دویم ولګه باندې به مرګ راځي اوګه به نه هر به دې بمري او دریم دا چې دا سه تند کې بوله مرګ راځي ا روایت کې راځي کنه که سمندر هم اس کی نو تند به نه ماتيږي او د قبر په وخت کې چې کوم 3 عذابونه دله ملاويږي آی کې اول عذاب داده چې قبر بد باندې دا سره تنگ کړی شي چې دا پختای به خپل کې ورشي لکه داسې بلما سړی باندې څوک چې بموس کی سستی کوي قبر په خراتن کړی شي دویم دا چې په قبر کې به ته اور بل کې شي قبر به د اور لمبشي او دریم دا چې په قبر کې به هغه باندې یو مار مقرر کړی شي یو اجدها او د اجدها سم معمولی اجدها نه ده دا ډېر خطرناک اجدها د روایتو کې داغه شکل بیان شوی دی چې د دسترګې با د اور وی اور نوکان به د اوسپنی وی او یو نوکی دومره وګد دی ک پورا یو ورځ مزل وکړي شي نو اله به یو نوک ختم شي دومره د نوکان وګد دي او د اواز د بجلی د ګړس په شان دی
یو آواز چې کوي غرا سم خطرناک آواز وي او دې به دې سړي ته وایي چې زه زما رب پتا باندې مقرر کړی یم د سحر مونځ دې قضا کړی که نه تر ماسپښین پورې به دې وامه او د ماسپښین مونځ دې قضا کړی تر مازدیګر پورې به دې وامه د مازدیګر مونځ دې قضا کړی تر ماښام پورې به دې وامه او د ماښام مونځ دې قضا کړی تر ماسخوتن پورې به دې وامه د ماسخوتن مونځ دې قضا کړی تر سحر پورې به دې وامه نو اوس د اول څنګه دې سپلک نه دی دی چې یو گزار یعنی یو ټک دې سړي له ورکي یا یو گزار یې ووهي دی به اویا لاسه په ځمکه کې دننه لاړ شي او دا چې تر کومه پورې الله تعالی غواړي نو دله به دا عذاب ملاویږي او د قبر نه د وتلو نه پس 3 عذابونه دا دي یو دا چې حساب کتاب به ورسره په سختۍ باندې وکړي شي حدیث کې راځي چې الله تعالی د حساب کتاب په وخت کې چاته داسې وویلي چې دا کار دی ولې کړی دی بس وای دا سړی تباه دی ځکه الله لږه څوک جواب ورکولی شي نو یو دا چې د سره به حساب کتاب په سختۍ باندې وشي دویم دا چې الله جل جلاله به د باندې غصه وي الله به ورته غصه وي او دریم دا چې دی به په دوزخ کې داخل کړي شي نو دا ټول 15 نه بلکې 14 عذابونه شو نو دا یو ولې پاتې شوی دی څوک وایي دا هیر شوی دی یا په هیره کې پاتې شوی دی چا ویلي دي چې دا 15 چې کوم عذاب دی هغه یو دا دی چې د په مخ باندې به 3 کرښې لیکلی شي په تندي باندې اول کرښه به دا وي چې ای د الله تعالی حق ضایع کوونکیه دویمه کرښه به دا وي ای د الله تعالی په غصې سره مخصوص بنده او دریمه کرښه به دا وي چې تا په دنیا کې د الله جل جلاله حق ضایع کو نن ته د الله تعالی د رحمت نه امید یې عزتمند دا عذابونه صرف د هغه کس دي چې هغه په منځ کې سستی کوي څوک چې منځ نه کوي دا هغه به څه بدلوي او ګورې که مونږ سوچ وکړو که نه نو مونږ کې اکثر خلک داسې دي چې د حج وسې نه رسي اکثر خلک داسې دي زکات پې نشته دی صرف منځ دی او روجه ده روجه هم زموږ داسې ګډه وړې چې په فلمونو او په غانو په ډرامو باندې تېرې کو په موبایل باندې یو منځ پاتې شو بس چې دک یو منځ مونږ په صحیح طریقې سره نه کوو که نه نو الله چې د الله تعالی په دربار کې مونږ سره اس باندې نشته دی بس نو کم از کم دا مونږ په صحیح طریقې سره کول پکار مونږ سره د انسان دینی او دنیاوي کارونه الله تعالی خشته کوي د یاد ساتي مونږ سره انسان د ګناهونو نه بنديږي مونږ سره انسان د بے حیا نه بنديږي ځکه د انسان په کې دا تصور پیدا شي چیرې اوس مې د الله وړاندې حاضریو کا الله ته مې د خپل عزتمن سرخ کې خو چې الله دا ستا وړاندې اسم نه دی او اوس اله د الله د در نه وروتم او دوباره به اوس لږ وخت بعد بیا د الله در ته ورځم نو کوز د لږ وخت کې زه ګناه وکړم نو دوباره په کوم شکل باندې د رب ته حاضري کوم نو قرآن کې الله فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر والبغي منز انسان منی کوي د بے حیا د کارونو د غلطو کارونو او د حد نه د تجاوز کارونو انسان منز سره منی کیږي مونږ ولې نه منی کیږو دا یو سوال پیدا کیږي مونږ ځکه نه منی کیږو چې زمونږ منځونه نه دي که کله په حقیقت کې زمونږ منځونه شوي دا فضل به مونږ ته هم حاصلېږي اوس وګوره یخني د هر سړی کور کې اودس چا اندام کوي که نه ځکه جومات کې اوبه یخي دي اسې دا یو مسله مې یاده کوي خلکو دا خبره مشوره کړې ده و چې یخنۍ کې په یخو اوبه اودس چا اندام کې نو زیات ثواب دی او چې په ګرمو کې نو لږ دا غلطه خبره ده دا ځان له تکلیف ورکول دي ګرمې اوبه د الله نعمت ته استعمال کړو زیات ثواب به دي وشي یخ ګرمې اوبه شته ته یخ اوبه استعمالې ته کمه کړي نو دې کې ثواب نشته ها دوه کې ثواب یو شان دی برابر دی په ګرم یو خو دوه کې البته ګرم استعمال کړه خو دې سہولتونه دي فېدی دوی دیګا یو حساب نو خبرم دا کوله چې خبرم کوله ها
یو سره اوس د کور نه راووتو، کور کې اودس چاردام وکړو. دا صحیح حدیث مبارک دی سند لحاظ سره. کور کې اودس چاردام وکړو او د منځ په اراده باندې را روان دی، نو چې دی یو قدم اوچتای الله په ورله یو نیکی ورکوي، یو یې به ګناه معاف کوي او یو یې به درجه اوچتای. او د الله د قرآن نه دا قانون ثابت دی چې چا یو نیکیو کا الله به یو پلس نیکی ولا یو پلس بدله ورکوي. نو مطلب په یو قدم باندې لستا نیکی لیکل کېږي، لس د ګناهونه معاف کېږي، لس د درجې اوچتېږي. نو چې ته څومره لرې نه راځي کو جومات ته، دومره به ستا قدمونه زیاتي او دومره به دا ستا په نیکو کې ستا په عملنامه کې ستا د نیکی لیکل کېږي. څه کسانو چې هغه د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم لرې اوسېده، نو هغه اراده وکړه چې د نبی علیه صلوات و سلام د جومات مبارک سره نږدې کور والي، چې لکه څانې بس مونځ له به زر روزو حضور پاک ته پته ولګېده، ورته وایي نه داسې مه کوئ، ورې وایي همالته لرې ښیئ، ځکه چې تاسو څومره لرې نه راځئ دومره به ستاسو قدمونه زیات په نیکو کې استعمالېږي. اوس دا څونه آسان عمل دی، څونه آسان عمل دی، نیکي به څومره زیات. یو بل حدیث کې راځي چې چا په کور کې اودس چاردام وکړو، یو روایت کې راځي او دې صرف د مونځ په اراده را روان شو. یو خدا مې جره راځم به کور ته به لږې چولې مولې مولېږم، بیا به داسې مونځ له م ورته وشم، دا د مونځ اراده نه، صرف د مونځ په اراده. ټیک د لاره کې بیا څه کار کې کوه، خو اراده صرف ستا د مونځ ده. صرف د مونځ په اراده باندې را روان شو، نو دې داسې دی لکه چې احرام یې وتړلو او د حج په اراده روان شو. دا مونځ ډېر غټ عبادت دی عزتمند ګورئ، او ډېر لازم او ضروري څیز دی ګورئ. وای د مونځ حیثیت د دین دپاره د مسلمان دپاره دومره ضروري دی څنګه چې د یو انسان دپاره سر ضروري دی. نو دا سر دلته کټ که بس په بدن باندې څه بدن بیکاره دی. نو دغه رنګې که یو سړی مسلمان خودی کې مونځ نشي، دا اسلام یې بیکاره دی. ټیک ده چې کله الله وغواړي جنت ته به یې بوځي، ولې د الله تعالی عذاب په جهنم کې څه وخت سکل دا آسان کار دی. اوس دا څومره یخني ده، سخته یخني ده، مونږ کله کله به د یخنۍ تنګ دوم شو که نه، بیا اوړی غواړو، خو چې اوړی راشي به اوړي هم تنګ شو. بهرحال اوس د یخنۍ لحاظ سره مونږ خبره وکړو. اوس یخنۍ مونږ تنګ کړي، دا یخنۍ مونږ نشو برداشت کولی. روایت کی راځي جهنم کی یو یخ علاقه د هغې نوم دی زمهریر، قرآن کې د هغې ذکر دی. دا داسې یخ جهنم دی که نه چې دې ته الله ته مونږ وساتي، دې ته چې څوک الله ورلړه کي که نه، د ډېرې یخنۍ د وجې نه به د ده د وجود نه غوښې وغورځېږي، تش اډوکي به پاتې شي. دا به څنګه یخني. نو دغه عذابونه دی الله تعالی مونږ وساتي. نو د مونځ اهتمام پکار دی او د جمع سره پکار دی او په وخت باندې پکار دی. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. صلی الله. آمین.